السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. چې خاص کر زه به تاسو ته وایم چې حامد شینواری د افغانستان او د پاکستان چې کوم راتلونکی سیریز ترسره کیدونکی ده د دغه په هکله باندې یو نوی خبر ورکړی ده. او بل به زه تاسو ته د آی پی ایل لیګ چې کوم ده هغه به کله شروع کیږي، ځکه هندوستان نه یو نوی خبر د آی پی ایل لیګ په هکله باندې راغلی ده چې یو ډېر ښه خبر ده. او بل به زه تاسو ته هغه کیریبین پریمیر لیګ چې کوم ده سی پی ایل ډرافت چې کوم ده کوم چې نن ترسره کیدونکی و هغه څنګه څه هغه به په نن ویډیو کې زه تاسو ته وایم. او د مجیب زادران په هکله به هم زه تاسو ته یو خبر درکړم. نو مهم خبرونه د ویډیو تر آخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. راځم اولنی خبر زه تاسو ته د افغانستان ځوان لوبغاړی ضیاء الرحمن اکبر چې کوم د لیفټ آرم بالر ته ډېر ښه باران ده، خاص کر به دغه ټیسټ لوبو کې د انګلینډ یو لیګ ده هغلته اخیستل سوی ده، داخلي یو لیګ یې ده، اصل کې دومره غټ لیګ نه ده. 15 ورځنۍ ټیسټ لوبې چې کومې دي هغه کې ضیاء الرحمن اکبر اخیستلی ده او د انګلستان ته رسېدلی ده، کرنټین سوی ده. دا خپله دغه خبر خپور کړی ده چې ډېر زر به زه خپل ټیم سره یو ځای سم او د خپل ټیم لپاره به لوبه ترسره کړم. د نه علاوه به زه تاسو ته د آی پی ایل لیګ په هکله باندې یو ډېر زبردسته خبر درکړم چې هندوستان نه چې کوم رپورټ راغلی ده، دوی وایي چې آی پی ایل چې کوم د دغه بقیه لوبې چې کومې دي دغه به سپتمبر 20 تاریخ باندې به شروع کیږي او اکتوبر 10 پورې به دوام کوي. یعنی دوی وایي نړیوال جام کپ نه مخکې به موږ دغه د آی پی ایل بقیه لوبې چې کومې دي دغه به په دوبۍ کې ترسره کیږي. دوبۍ کې 3 میدانونه دي، یو ابودابي ده، یو دوبۍ ده، یو یو ای ای ده. نو هغه 3 میدانو کې به د آی پی ایل دغه بقیه لوبې ترسره کیږي. او زه به تاسو ته وایم چې د دوی همدغه وخت کې له ساوت افریقا سره هم شراوړیزې لوبې ولې. اصل کې دغه لوبې په هندوستان کې ترسره کیدونکې وي، خو دغه لوبې د آی پی ایل لپاره کینسل کړي دي. یو غونډه ترسره کیږي د همدغه میاشتې 9 مای باندې یوه غونډه ترسره کیږي چې هغه کې به ډېرې مهمې فیصلې وسي او د آی پی ایل دغه تاریخونه به هم یعنې کنفرم تاریخونه به په 9 مای باندې د هندوستان کرکټ بورډ لخوا نه اعلان سي. بل به زه تاسو ته د افغانستان مجیب زادران په هکله باندې یو ډېر بد خبر درکړم چې د آی سی سی نوې درجه بندۍ 50 اوریزو لوبو بالرانو کې نوې درجه بندۍ کې مجیب زادران مخکې 2یم مقام ترلاسه کړی و، خو تېره ورځ هغه 2 لوبې د بنګلادیش ترسره سولې سریلانکا سره. په دغه کې مهندي حسن میراث په نوم باندې یو د بنګلادیش سپین بالر د هغه ورکې ډېر ښه وځلېده او مجیب نه یې دغه 2یم مقام واخیستو. په دغه لیست کې تاسو کتلی سئ ټرینټ بولټ اول مقام ترلاسه کړی ده، مهندي حسن میراث چې کوم ده د بنګلادیش بالر ده دا 2یم ده، مجیب زادران بیا 3یم ده او همدغسې میټ هنري بیا 4م ده. تاسو بیا لاندې دغه ټول مکمل لیست کتلی سئ. نو مجیب ته پکار ده چې راتلونکي لوبې چې کومې پاکستان سره ترسره کیږي په دغه کې ښه بولنګ ترسره کړي 50 اوریزو لوبو کې او بیرته دغه اول مقام د 50 اوریزو لوبې درجه بندۍ کې ترلاسه کړي. ښه چانس هم د مجیب زادران ته. او بل به زه تاسو ته د حامد شینواری په هکله باندې یو خبر درکړم چې حامد شینواری نوی دغه خبر ورکړی ده چې پاکستان کرکټ بورډ سره خبرې په کامیابۍ سره روانې سوي دي او که خیر ډېر زر به موږ د دغه پاکستان سره چې کوم سیریز ترسره کیدونکی ده د دغه تاریخونه به اعلان کړو. زه به تاسو ته وایم چې د پاکستان او د افغانستان 50 اوریزې لوبې اول ترسره کیدونکې وي، خو اوس افغانستان پاکستان نه دغه غوښتنه وکړله چې په دغه سیریز کې موږ غواړو تاسو سره 3 اوریزې لوبې هم ترسره کړو. نو که خیر د 6 میچو سیریز ترسره کیدونکی ده او دغه به په اګست میاشتې آخره کې به شروع کیږي، همدغسې سپتمبر پورې به دوام کوي. نو ډېر زر به که خیر د دغه لوبو تاریخونه هم اعلان سي. څنګه تاریخونه اعلان سول زه به تاسو ته په دغه چینل کې خبر درکړم. نو چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ او دغه بیل آیکن هم در سره ووهئ. او دې نه علاوه به زه تاسو ته د کیریبین پریمیر لیګ سی پی ایل چې کوم د ویسټ انډیز لیګ دغه په هکله باندې ما تاسو ته یو خبر درکړی چې د سی پی ایل دغه ډرافت چې کوم د 26 تاریخ یعنې نن دغه ډرافت ترسره کیدونکی و، خو زه به تاسو ته وایم چې هلته یوه ستونزه راوتلې ده او دغه ډرافت به که خیر په 28 مای باندې ترسره کیږي. زه به تاسو ته وایم چې د جمعې په ورځ 28 مای باندې به که خیر د کیریبین پریمیر لیګ سی پی ایل ډرافت ترسره کیږي او په دغه کې زیاتره د افغانستان لوبغاړي هم دوی په ډرافت کې شامل کړي دي. نو ګورو چې کوم افغان لوبغاړي په سی پی ایل کې اخیستل کیږي، د دغه فیصله به 28 تاریخ باندې که خیر وسي.